بسم الله الرحمن الرحیم. مالیاتي اونۍ مو مبارک شه. د مالیې وزارت د هر کال په پیل کې د مالیاتو اونۍ د یو لړ پروګرامونو په ترڅ کې نمانځي او د دغې اونۍ د نمانځلو موخه د مالیه ورکوونکو د مالیاتي اطاعت پذیرۍ د کچې لوړوالی، د هیواد د مالیاتي قوانینو، لایحو، طرزالعملونو، لارښودونو او نورو اړوند مسلو په اړه د دوی پوهاوی او په ټوله کې په راڼه او سم ډول د عوایدو راټولول دي. د یو هیواد د نظم، هوساینې او پرمختګ لپاره مالیه اړینه ده، ځکه چې په دې سره د دولت د بودیجې بنسټ جوړیږي او له دې لارې په هیواد کې بیلابیل علمي، اقتصادي، پرمختیایي او ټولنیزې زیربنایي پروژې او د دولت د بیلابیلو سکتورونو لکه پوهنه، روغتیا، امنیت او نورو ګڼو برخو د کارکوونکو تنخواوې تمویلیږي. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.